په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یوه ډیره خوندوره او رښتینې کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. د سوریې د پلازمینې دمشق په یو نسبتا غریبه سیمه کې یو لوی جامع جومات دی چې مسجد التوبه یې بولي. په دې جومات کې د 80 کاله کېږي چې یو شیخ پکې اوسي. دا شیخ ډیر دینداره، د ښو اخلاقو او ښه علم څښتن دی. د ده جومات په خلکو ډیر ګران او خپل دینی او دنیوي معاملات ټول له ده سره شریکوي. شیخ سلیم کیسه کوي چې کله زه ځوان وم او په دې جومات کې مې د علم ترلاسه کولو لپاره شپې ورځې تېرولې، نو د جومات سره نښتې یوه کوټه ده، په هغې کې به اوسېدم. دی وایي یو وخت زه سخت وږی شوی وم، 2 شپې مې هېڅ نه و خوړلي، 3مه شپه مې هم څه پیدا نه کړل او له چا نه سوال کول مې هم زړه نه غوښتل. سهار دې حالت ته ورسېدم چې د ځان په هلاکېدو وډار شم. له ځان سره مې وویل چې اوس نو هغه وخت دی چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره شران مردار خوراک هم روا دی او د چا نه دومره شی غلا کول هم روا دی چې لوږه پرې لرې کړم. نو له ځان سره مې غلا خوښه کړه. دی وایي د دې سیمې کورونه ټول پخواني، ډېر ګڼ او له یو بل سره نښتي جوړ شوي دي. که د یو کور بام ته وخیږي د کورونو په بامونو باندې د محلې پای ته هم تللی شي. شیخ سلیم وایي د خپلې خونې بام ته وختلم او بیا ورسره کور ته ور واوښتم. په کور کې ښځه وه، له هغې مې ځان پټ کړ. ورسره بل کور ته ورغلم. هغه کور خالي و او ورښکته شوم. چې ښکته شوم د پخو خوړو بوی مې حس کړ. له ډېرې لوږې هغه بوی د مقناطیس په څېر پخلنځي ته ورکش کړم. هلته یو ګرم دیګ ایښی و، سر مې خلاص کړ. په هغې کې توربانجان پاخه ایښي وو چې منځونه یې له غوښې ډک وو. یو مې راوویستو، هغه ډېر ګرم و، خو زه له ډېرې لوږې په ګرمو سړو نه وم چې یو 2 ځله مې په خوله کې اړه و. په دې وخت کې مې سر ته دین او عقل راغلل. له ځان سره مې وویل دیني طالب یې، په جومات کې اوسې، پردي کور ته پټ راغلی او د غلا خواړه خورئ. ګوله مې بیرته وغورځوله، تیز له کوره ووتلم او په منډه مې جومات ته ځان ورساو. هلته زموږ استاد د طالبانو حلقې ته ناست و او درس یې ورته ویلو. زه هم ورسره کېناستم، خو له ډېرې لوږې په دې نه پوهېدلم چې څه وایي. لږ ځنډ وروسته درس خلاص شو او شاګردان رخصت شول. زه لا ناست وم چې استاد ته یوه ښځه راغله. هغه مکمله په پرده کې وه. د استاد خواته کېناسته، څه خبرې ورته وکړې، خو ما وانه اورېدې. استاد زه ور وغوښتلم او راته یې وویل ته واده غواړې؟ ما ورته وویل زه په جیب کې دومره پیسې نه لرم چې وچه ډوډۍ پرې واخلم، نو واده به په څه شي وکړم. استاد وویل دا ښځه وایي موږ دلته له بل ځای راغلي وو او هېڅوک هم نه پېژنو. څه موده مخکې مې مېړه مړ شو، د هغه کور او معاش ما ته راپاتې شو. زه بل څوک نه لرم. یو سپین ږیری تره لرم، هغه د جومات په کونج کې چې ناست دی، هغه هم هېڅ نه لري، له ما سره اوسي. دا ښځه وایي چې زه غواړم په حلاله نکاح مېړه وکړم، څو له بد نظره ځان وساتم. استاد راته وویل که ته غواړې چې واده وکړې نو دا ښځه به درته په نکاح کړم او مهر یې زه درته پرې کوم. شیخ سلیم وایي ما استاد ته وویل چې داسې وي بیا یې غواړم. استاد سمدستي د هغې تره راوغوښت. 2 شاهدان یې هم پیدا کړل او په جومات کې نکاح وتړله. له نکاح وروسته یې راته وویل اوس خپل کور ته لاړ شه. ما ښځه له لاسه ونیوله او د هغې کور ته لاړو. کور ته چې ننوتلو ښځې له مخ نه پرده لرې کړه. هغه بیخي ځوانه او خورا زیاته ښایسته وه. چې کور ته مې وکتل، هغه کور چې لږ مخکې زه په غلا ورته راوښتی وم. ښځې راته وویل چې ډوډۍ خورې؟ ما ورته وویل هو خورم یې. هغې خواړه راوړل او زما مخې ته یې کېښودل. زه د الله جل جلاله قدرت او عجیب شان ته حیران پاتې شوم. ښځې راته وویل ډېر خواږه توربانجان مې له غوښې سره پاخه کړي دي، خو عجیبه ده نه پوهېږم څوک دلته راغلي دي، له یوه نه یې یوه ګوله خوړلې ده. شیخ سلیم وایي زه په ژړا شوم او په ژړا ژړا کې مې خپله کیسه ورته وکړه. هغه هم حیرانه شوه او راته یې وویل د الله جل جلاله عجیب شان ته ګوره، د بانجان له یوې حرامې ګولې دي د الله جل جلاله له ویرې پرهیز وکړ. مهربانه ذات هغه بانجان له کور او د کور له مېرمنې سره درکړل. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله، په دې هیله چې د دې کیسې په مقصد باندې به پوه شوي یاستئ او خوند به مو ترې اخیستی وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډیره مننه.